تا د لطیفو خبره وکړه دا خو ډېره د پخوانۍ زمانې قصه ده خو خیر بونیر ډېر بدل دی بونیر چې دی اوس هغه بونیر نه دی کوم چې موږ په لطیفو کې اورېدلی. ملګرو سلامونه او احترامات. یو ځل بیا زه سردار احساس تاسو ته د خپل فیسبوک پاڼې نه مخاطب ملګرو موږ همیشه چې کله ویډیو جوړې کړي دي نو په هغې کې تاسو ته پته چې موږ د شعر او شاعرۍ ویډیوګانې جوړې کړي دي. اکثر یو ځای بل ځای شاعرانو ملګرو سره ناست یو ناستې خو را جوړ کړي خو نن زمونږ د پیج دا روایت چې دی دا مونږ نن لږ بدل کړي دي ځکه چې نن زما سره زمونږ د خوږو زړونو درمان په مونږ ګران سید بادشاه روډ ناست دی او هغه بونیر ته راغلی دی. هغه ته خو ټول نه مخکې زه هرکلی یم او بیا بونیر ته راشئ او د هغه نه به زه یو څو تپوسونه هم کوم او هغه به انشاءالله چې ستاسو دپاره هم ډېر مفید وي او د دې زموږ دپاره هم او تاسو به انشاءالله دا کوشش دی زموږ چې زموږ داسې ویډیوګانې جوړې کړو او داسې ملګرو سره کینو چې زموږ د پښتنو ته څه ښه حوالې ورسي. نو نن زموږ سره زموږ ډېر خوږ روډ سید بادشاه روډ ناست دی بونیر ته راغلی دی هغه ته دلته په راتلو باندې هرکلی وایي. احساس صاحب ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه واقعي چې ډېر زیاته مننه تھینک یو. سید بادشاه روډ ستاسو هم مننه او ډېر خوشحاله شو چې تاسو د سید جان په وساطت باندې دلته رالی او واقعي زموږ هم یو ارمان و زموږ د دې ټولو ملګرو ماشاءالله ډېر نوم لرئ ملګرو. تاسو ته پته ده چې سید بادشاه به د څه تعارف محتاجه نه دی هغه په فیسبوک د فیسبوک په لاره د یوټیوب په لاره باندې ډېر مینوال لري په ټول KPK کې هغه خپل یو پہچان دی. سید بادشاه بھائی ستاسو نه به زما مختصر یو څو سوالونه دي جی قربان د هغې نو ټول مخکې خو زه تاسو ته وایم چې تاسو رالی بونیر خو ولید ماشاءالله دلته ورځ دوه خو تېر کړو د بونیر په حواله باندې ستاسو څه تاثرات دي چې یاره بونیر څنګه علاقه ده تاسو اکثر د خلک پسې خبرې هم کړي که نه دا لطیفې شوي دي نو تاسو لږ دا د مینوالو ته څه مخې ته کېدي. تا د لطیفو خبره وکړه دا خو ډېره د پخوانۍ زمانې قصه ده خو خیر بونیر ډېر بدل دی بونیر چې دی اوس هغه بونیر نه دی کوم چې موږ په لطیفو کې اورېدلی و. بونیر ماشاءالله د بونیر د خلکو بیا د بونیر یو خپل ښایست پروت دی. بونیر ماشاءالله ډېر واضحه دی هر چاته پته ده او هر چاته معلومه ده چې ماشاءالله بونیر له الله ښایست ورکړی بیا د بونیر خلکو له نو بونیر ښکلی ځای دی وزټ کول بونیر ته یو ریکویسټ کوم بونیر بیا خاص کر باجکټه چې کوم ستاسو کلی دی که چېرته دلته کې صرف د دې روډ دا مسله حل شوه نو ډېر خوند به وکړي او ډېر زبردست ځای دی. ډېره زیاته مننه سید بادشاه روډ یو بل تپوس درنه لرم چې د بونیر د خلکو په حواله ستاسو څه رایې ده مطلب تاسو خو ماشاءالله هلته سره هم ډېر زموږ ملګري دی بونیر او ډېر د بونیر د خلکو سره ستاسو ډېر نږدې تعلقات دي دلته هم رالی نو د دې په باره کې تاسو لکه که زما د دوستانې لحاظ وګورې نو ما به ډېره زیاته ملګرتیا چې ده نو د بونیر د خلکو سره کړې ځکه چې د بونیر خلک ډېر زیات مینهناک خلک دی ډېر خواږه خلک دی د بونیر ډېر سیده سټریټ خلک دی مطلب هغه که ملګرتیا کې دوستانه کې او بیا که میلمستیا کې وګورې د میلمستیا لحاظ ماشاءالله ډېر زبردست دی د بونیر نو ماشاءالله د بونیر خلکو کې هیڅ داسې کمی نشته بونیر خو بونیر دی او بونیر ډېر ښکلی ځای دی مطلب وزټ کول پکار دي هغه خلک کوم چې بهر دي کوم چې دی نو د بونیر نه دی لیدلی بیا د بونیر خلکو سره نه دی ناست نو چې کله بونیر خلکو سره کښېنئ د دې مینه وګورئ نو تاسو ته به ضرور انشاءالله پته ولګي. ډېره زیاته مهرباني. سید بادشاه روډ یو بل تپوس درنه کوم حالانکه زموږ دا پروګرام لږ مختصر شان ځکه د مینوالو چې سید بادشاه روډ ته کالونه راځي دی به ځي نو دا پروګرام موږ لږ مختصر کوم. بل سوال زما دا دی چې ماشاءالله تاسو لکه د ډېر وخت نه په فیسبوک او یوټیوب باندې ویډیوز جوړوئ هغه کو د سوشل ویډیوګانې مطلب سوشل ورکر دپاره دي یا داسې څه نور فني دي یا د شاعرانو سره دي د خیر ښېګړې نو یو خپل ځانګړي نوم لرئ نو دومره مشهورتیا او ماشاءالله دې په باره کې تاسو څه تاثرات دي مطلب خلک هم ما لیدلي چې یو راځي سیلفي اخلي بل که نه دا خو سړی ډېر خوشحالي محسوسي ستاسو تاثرات دا خو ستاسو مینه ده ستاسو نظر دروند دی اصل کې
د فیسبوک په لاره باندې یا د یوټیوب په پاڼه باندې که تاسو ګورئ څوک چې ښکلی کار وکړي الله ول دغه عزت ورکوي او زه د الله ډېر زیات شکر ګزار یم. عمرله هر کار چې کوئ هغه په اخلاص باندې کوئ او عمرله چې کوم په یوټیوب باندې یا په فیسبوک باندې تاسو یو ویډیو اپلوډ کوئ هغه تاسو په دې سوچ مه کوئ چې یار د دې ویډیو نه به ماته ارننګ وشي یا به د ویډیو نه به ماته مطلب ویوز راشي. تاسو کوشش دا وکئ چې په دې باندې ماته الله میلاو شي. مطلب دا دی که ویډیوز مونږ وکړو زه اوس لګیا یم خبرې کوم که چېرته دا ویډیو مونږ پالتو خبرې وکړو یا په دې کې مونږ داسې څه خبرې وکړو د دې به مانه الله تپوس کوي چې تا یو 3 منټه ویډیو اپلوډ کړی و او دا 10,000 کسانو کتلی و او یو کس 3 منټه کتلی د دې به مانه الله تپوس کوي چې تا په دې کې څه ویډیو دی خلکو ته خیر خبره دې کړې وه او که دې نه وه کړې د دې به مانه الله تپوس کوي ځکه چې تا له ما دا صلاحیت درکو چې ته ما دومره مطلب پاپولر کړی تا ما دومره ستا په اواز کې ستا په غږ کې ما دومره یو ټیلنټ واچو او ته هغې باوجود لکه مطلب ته څه خلکو ته خیر ته څه وایې ورته نو زه وایم چې موږ الله ته صحیح جواب ورکړو او د یوټیوب او په پاڼه او په سوشل میډیا باندې ښکلی کار وشي او بد هم خو ښه دا ده چې موږ په یو ښه پیغام ورکړو الله والا ښه ډېر ښه داسې عزت ورکوي چې هغه به سوچ هم نه وي کړی نو ښکلی کار په سید بادشاه به ډېره زیاته مننه. دا دومره مطلب چې یو سړی مشهور شي نو په هغه پسې بیا دا مسلې ډېر راوځي که نه پروپیګنډې نو تاسو ته دې څه مسلې راغلي دي؟ ولې نه ډېرې زیاتې راغلي مسلې خو مخې ته ډېرې راغلي که زه تاسو ته ویم موږ باندې د دې نه مخکې یو کیس داسې و چې هغه کې زما فیملی ته مسلې جوړې شوې وې کورنۍ مسلې جوړې شوې وې د علاقه کې مسله جوړه شوې وه خو الله حل کړه ځکه چې موږ صفا او موږ چاته ضرر نه دی رسولی موږ چا پسې خبره داسې نه ده کړې خو بیا هم سوشل میډیا دور دی کومه خبره وي چې هغه د سوشل میډیا د کولو وي نو موږ کړې ده حق وینام کړی ده او کو به هم انشاءالله نو باقي چې دی دا خلک څوک په یوه کې هم نه پرېږدي که ته د قاریتوب په جامه کې راووتې نو یاره اوسه پورې ډم اوس قاري شوه که ته چېرته د قاریانو نه ډم ته راغلی نو یاره اوسه پورې قاري اوس ډم شو نو دغه خبرو کې تا یو په دا دنیا چې دا تا په یوه کې هم نه پرېږدي دا خلک تا په یوه کې لکه ژوند تېرول ډېر ګران دي خو به هر حال شکر الحمدلله وخت ښکلی تېرېږي رب څه چې ستا کوم واسطه ده دا سیده او ساده ساته د الله سره بالکل صفاف ساته نو انشاءالله هېڅ هم نشته خلک به ډېر څه وایي الله به دې کامیابي. سمه ده سید بادشاه یو بل او اخرې ستاسو نه دا دی چې مطلب د دنیا ده که نه نن سبا میډیا ډېره تیزه شوې ده فیسبوک هم یوز کېږي یوټیوب هم یوز کېږي خلک ته بلها روپۍ ګټي فیسبوک دی په یوټیوب دی دې په حواله باندې تاسو هغه ملګرو ته چې څوک پیجونه جوړ کړي یوټیوب جوړ کړي او یو شارټ کټ طریقې اختیاري چې یار زه دې کامیاب شم زما په خپله دومره په فیسبوک او په دغه دومره فالوورز یا سبسکرایبر نشته بهرحال زه یم چې تاسو یو پیغام ورکړئ چې آیا د فیسبوک او یوټیوب نه مونږ څومره ارننګ کولی شو آیا مونږ ته دې څومره پیدا ده؟ ګورئ اول ټولو نه اول خو به خپل ذهن برابر کړو چې مونږ یو کار کو چې دا کار مونږ حلال کو که حرام کو اوس مطلب زه شوم او زه راشم او زه دې کې مطلب یا چېرته دلته کې ډانس شروع وي یا دلته کې میوزیک شروع وي که نه زه هغې نه ریکارډ وکړم نو هغه زه شیر کړم نو آیا د دې دا پیسه به ماته تاسو بیا د یو قاري او د ملا نه تپوس وکړئ چې دا به ماته حلاله وي که حرامه به وي ټیک شوله تاله خو یوټیوب ارننګ درکوي د هغه په ایډس په واسطه باندې تاله چې دی نو ارننګ درکوي یا فیسبوک اوس لکه ماشاءالله زه به دا ویم چې اوس خو ډېره اسانه شوې ده پیسې ګټل یو سایډ ته شهرت بل سایډ ته بل هغه ټیلنټ بل سایډ ته ګورئ موږ ته پکار دي که د فیسبوک په پاڼه یا د یوټیوب په پاڼه موږ کوشش کوو چې موږ ځان له څه رزق وګټو بچو له وګټو نو حلال وګټو داسې نه چې موږ داسې خبرې وکړو چې هغې باندې موږ ته حرامې پیسې میلاو شي کوشش به کوو د حلالې کوشش به کوو د حلال اسلامي پیج یا داسې فوډ ریسیپیز وغیره چې داسې کس یو غریب هغه کوکینګ کولی شي دام کولی شي هغې نه ته ښه ارننګ راځي بالکل ښه ښکلی ارننګ ورکوي خبره چې د یو غریب کورنۍ د 20 نه واله د خلکو چې دی نو د 5 لاک 20,000 نه واله د 5 لاکو پورې چې دی نو اوس کوم زمونږ غټ غټ یوټیوبرز دي کوي سبجان وګوري هغه ځان له یوټیوب چینل دی هغه میلیون ویوز دی هغه کم از کم چې دی نو 5 لاک 6 لاک داسې 4 لاکو پورې به د هغه چې دی نو ارننګ دی د یوټیوب نه
هغه څونه مهنت کوي صحیح شو. دویم که ته طاهر وګورې که دریم ته داسې دا واینس چې کوم پی کې واینس شو دا دغه شو اقرب دلی شو یا بونیر واینس شو لکه ماشاءالله دوی ډېر ښکلی ارننګ په لکونو کې راځي. زه وایم که چېرته مطلب موږ کوشش وکړو د یوټیوب نه ښکلی ارننګ وکړو نو حلال وکړو حرام نه نو کوشش وکړو چې حلال رزق وګټو بچو له حلال رزق وګټو. او یوټیوب یا د فیسبوک باندې دا جوړ کړئ هر سړي ته زه خو لکه هر یو کس په دې باندې ما ویلم دی ما چې ځان له یو خپل سټپ کېدی چې زه د لیول سره لکه اوس زه عام لیبر یم ټیک شو زه یو مصري یم زه یو کور بنیاد څنګه ږدم زه یو کور څنګه جوړوم د باندې لیول څنګه ږدم ته په دې یو ویډیو جوړه کړه د ډېرو خلکو دې ویډیو ته هم ضرورت دی ډېرو خلکو نن سبا خو چې موږ څه سرچ کوو ګوګل کې ورکو بس ویډیو هم راوړي داسې لیکل هم راوړي ډېر اسانه دی په یوټیوب او په ګوګل راځي. ته اوس لاړ شي چېرته ځان ته خپل هغه تا چې څنګه کوکینګ خبره وکړه که چېرته موږ چېرته باربیکیو پروګرام کوو ته د هغې نه یو ښکلي ویډیوز جوړه کړه چې مطلب باربیکیو به موږ ښکلی څنګه جوړو دا به څنګه طریقه کار کوو هغې میلیون ویوز راځي او په میلیون ویوز باندې په لکاو روپۍ ګټلی کېږي صحیح نه. نو زه وایم چې ښه صحیح طریقې سره خپل لکه یو کس انجینر دی هغه سهار ځي بچو ته سبقونه وایي یا یو کس چې دی استاد دی سهار ځي ورو ته سبقونه وایي ته د هغه نه یو ماشوم نه ویډیو اپلوډ ریکارډ کړه یا ته چې کوم یو ښکلی پیغام ورکړې بچو ته هلته کې هغه ته ریکارډ کړه په سوشل میډیا باندې هم شیر کړه په هغې باندې هم تا ته ارننګ راځي. نو ښکلې طریقه ده لکه پلیټفارم موږ له الله راکړی دی خو چې صحیح طریقې سره استعمال کړو. صحیح ده ډېره زیاته مننه سید بادشاه بھائی د ټیم راکولو د وخت راکولو او ډېر خوشحاله شو چې دلته رالی او ستاسو سره خبرې اترې وشوې. ملګرو دا زموږ سره د نننۍ ورځې میلمه سید بادشاه ورور چې یو ډېر ښه انسان دی خوش اخلاقه انسان دی مهرباني وکړئ چې دغه چینل ماشاءالله کسان شته خو بیا هم سبسکرایب کړئ سید بادشاه ورور په نوم باندې پیج هم دی فیسبوک او چینل هم دی او ویډیو مخکې شیر کړئ چې دې کې کومې خبرې دوی کړي او هغه د پښتنو ته ورسي او د هغوی پسې خیر ښېګړه کېږي نو ستاسو به هم ډېره زیاته مننه وي. سید بادشاه بھاي د ټیم راکولو احساس صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه تاسو چې زموږ کومه مهمان نوازي وکړه یقین وکړئ خو کوشش به کوئ چې زما ځای ته راشئ انشاءالله زموږ ځای ته راشئ ستاسو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ او د ټولو بنیر د خلکو ډېره مینه راکړه تاسو د ټولو ډېره زیاته مننه شکریه او ډېره مننه. احساس صاحب چې کوم پویټري ده تاسو ضرور ګورئ احساس صاحب په خپله یو ډېر ښه سوچ د قوم دپاره لري یو ډېر ښه شعر تاسو ته راوړي نو ضرور احساس صاحب هم ګورئ. احساس صاحب یو ډېر ښه انسان دی ډېره مننه احساس صاحب خوشحاله ډېره زیاته مننه او الله هم خوشحاله ساته ډېره زیاته مننه. ملګرو چې چېرته هم یې ښاد اوسئ خوشحاله اوسئ موږ به کوشش کوو چې داسې ښه ملګري راغونډ کړو د هغوی سره انټرویوګانې وکړو د هغوی نه تپوسونه وکړو او تاسو ته مخې ته راولو د دې سوشل میډیا دور دی د میډیا په ذریعه باندې نو ملګرو چې چېرته هم یې ښاد اوسئ آباد اوسئ د لوی الله په امان.